خو به هر حال ډېرې خبرې نه تاسو زده کوئ او نه بیا زه کومه ځکه چې ټولې خبرې زده کوئ نو بیا قصه ورانه شوه چې هره خبره تاسو زده کړه صحیح نه دیانند سرسوتی نوم یې دی دیانند سرسوتی دغه پنډت صاحب راولګېدو او په دې آیت باندې اعتراض وکړو چې الله جل شانه تاسو مسلمانان وایي چې د الله جل شانه په آیاتونو کې او د الله جل شانه په احکاماتو کې نسخه کیږي یعنی منسوخ کیږي آیاتونه او احکامات ختمیږي نو د دې خبرې نه خو وایي دقه ظاهریږي چې الله جل شانه نه العیاذ بالله غلطي شوې وه یو آیت را نازل کړی یو حکم را نازل کړی بیا چې ورته وروسته پته ولګېده چې هلکه دا خو مې غلط حکم را نازل کړی نو هغه حکم یې اوچت کو صحیح شوله نو وایي د الله جل شانه نه غلطي کیږي په دې احکاماتو په دې را نازلولو کې نو به هر حال دا خو په اصل کې مسله داسې ده چې یاره دغه خلکو ذهنونه فاسد دي او غلط او فاسد عقاید یې په ذهنونو کې ورننوتي دي او د قرآن مجید یې داسې مطالعه نه ده کړې لکه څنګه چې مسلمانانو په دې باندې ځان پوهه کړی دی لکه مسلمانانو د قرآن مجید چې کوم علم والا خلک دي هغو د قرآن مجید داسې مطالعه کړې ده داسې ستړي یې کړې ده چې په هغې باندې ځان مکمل پوهه کړی دی صحیح شوله خو اوس هم څوک تر نن تاریخه پورې دا دعوه نشي کولی چې یاره په قرآن مجید باندې ما ځان داسې پوهه کړی دی چې زه د دې په هر یو حرف باندې او په هر یوه مسله باندې پوهېږم تر نن ورځې پورې لا څوک داسې نه دی پیدا شوی نه په مسلمانانو کې او نه په کافرانو کې نه په یهودیانو نه په عیسایانو کې خو به هر حال په دې باندې مسلمانان څه نه څه پوهېږي چې الله جل شانه دا پلانکې حکم را نازل کړو نو په دې سره مقصد څه دی یا دا پلانکې آیت الله جل شانه را نازل کړی دی نو په دې آیت کې د الله جل شانه مقصد څه دی اوس په دې آیت کې چې د الله جل شانه کوم مقصد دی ما ننسخ من آیة او ننسها نأتي بخیر منها او مثلها دا خو الله جل شانه داسې کوله چې ګوره په څه زمانه کې د مسلمانانو دپاره په یو حکم کې فایده وه نو الله جل شانه هغه حکم را نازل کړو صحیح شوله بیا مسلمانان رو په رو باندې بدلېدل دین اسلام ته تقویت او قوت میلاوېدو او دین اسلام مضبوط کېدو مضبوطوالي طرف ته روانو نو الله جل شانه په هغه احکاماتو کې هم څه سختي وکړه او یا یې پکې نرمي وکړله او هغه احکامات یې بدل کړل لکه تاسو تمام مثالونه ویلي وو جمعه مونږ په دې باندې بحث هم کړی و په څه وخت کې داسې کار و چې الله جل شانه لکه مسلمانان چې کله دین اسلام اوله کې نوی نوی راغی نو مسلمانانو ته اجازت و چې تاسو د کافرانو او د مسلمانانو په خپل منځ کې نکاح کولی شئ یعنی کافره ښځه او مسلمان سړی نکاح کولی شي دا لاول اجازت و صحیح شوله که نه بیا چې کله مسلمانان ډېر شو او د دغه خبرې ضرورت پاتې نه شو یعنی افراد ډېر سوا شو په مسلمانانو کې مسلمانان ډېر شو نو بیا الله جل شانه حکم را نازل کو وایي هغه زړه خبره چې کوم هغه ختمه شوه اوس هغه منسوخه شوه تاسو به اوس مسلمانان او کافران په خپل منځ کې نکاحونه نه کوئ صحیح شوله جي د دې سبب درته وایم لکه زما استاد ذهن ته هم دا اعتراض راځي چې هلکه دا څنګه چل دی صحیح شوله خو زه هم په دې باندې صحیح پوهه کوم اول دا آیاتونه هغه احکامات تاسو وپېژنئ چې کوم احکامات الله جل شانه واپس کړي دي یو بل حکم الله جل شانه را نازل کړی و چې دا شراب په مخکې زمانه کې جایز و صحیح شوله دین اسلام چې کله په اوله کې راغی اوله زمانه کې نو شراب څکل پکې جایز و د هغې اجازت و لکه مطلب که یو سړی سکي نو په دې باندې څه روک ټوک نشي کولی او یو سړی نه سکي نو مطلب نه دی سکي څه داسې کار نه دی چې خامخا دی یو سړی وکړي خو به هر حال اجازت و که څوک یې ډېر عادیان شوي دي او دغه نشه باندې عادت شوي دي نو بس دو دې اجازت دی ورته بیا وروسته اسلام چې کله مضبوط شو او مسلمانانو د دین اسلام په احکاماتو باندې عمل کول شروع کړل او د دین اسلام احکامات هغو ته اوس داسې ګران نه ښکارېدل نو بیا الله جل شانه حکم را نازل کو وایي شراب حرام شو صحیح شو اول اجازت و بیا وروسته په هغې باندې پابندي ولګېدله چې هلکه شراب به نه څکئ دغسې په دین اسلام کې د سپو حکم و صحیح شوله که نه چې اوله کې کله دین اسلام راغی نو د سپو د ساتلو مکمل اختیار و که یو سړی ځان سره سپي ساتي که شوقیانه یې ساتي او که د حفاظت دپاره یې ساتي او که د خپل کور دپاره یې ساتي که د ښکار دپاره ساتي که د هر څه دپاره ساتي د دغې اجازت و بیا داسې په قلاره دین اسلام یو حکم ولګاو د پیغمبر علیه صلات وسلام په ذریعه باندې او دې خلکو ته یې وویل چې هلکه د سپو د ساتلو اجازت خو شته دی خو دا تور سپی به نه ساتئ تور سپي باندې پابندي ولګېدله صحیح شوله که یعنې په قلاره مسلمانان د هغه دین اسلام د حکم سره عادت کول بیا چې کله په هغې باندې پابندي ولګېده مسلمانان عادت کېدل رو په رو باندې نو الله جل شانه بیا مطلقې د سپو د حراموالي حکم راولېږو وایي تاسو به اوس سپي نه ساتئ او د سپو ساتل په تاسو باندې حرام شوي دي علاوه د یو دوو ځایانو نه چې یو سړی د خپل حفاظت دپاره ساتي په ځنګل کې اوسېږي د خپلو بیزو د کنډک دپاره د څارو مارو دپاره ساتي د هغې د حفاظت دپاره نو هغه ته اجازت دی او یو سړی هغه دی چې د ښکار دپاره یې ساتي مطلب یو سپی ټرین کړی دی هغې ته ټریننګ ورکړی او د ښکار دپاره یې ساتي نو دغه سړي ته اجازت دی دغې نه علاوه نور چا ته اجازت نشته دی دا داسې احکامات دي داسې نور هم ډېر شي احکامات دي چې هغې کې نسخه راغلې ده صحیح شوله که نه هغه احکامات منسوخ شوي دي نو اوس په دې کې د الله جل شانه مقصد څه صحیح شوله که نه او دا کم خلک چې اعتراض کوي نو دا په حقه دي او که په ناحقه باندې دي په ظاهره باندې خو داسې ښکاري چې دا خلک په حقه باندې دي صحیح شوله ظاهره کې داسې ښکاري ځکه چې کله یو حکم را نازلې او کله بل را نازلې کله یو را نازلې او کله بل را نازلې نو مونږ دې په شک کې واچولو مشکوک دي کړو
صحیح شوله که نه. په پیغمبر باندې هم د خلکو شک پیدا شو چې هلکه تا خو مخکې یو حکم بیان کړی دی پلانکۍ مسلې متعلق او اوس د هغه حکم مونږ ته بدل کړو بل حکم دې را نازل کړو. نو په پیغمبر باندې د شک شوبه راغله، پیغمبر باندې د خلکو شک راغی، په الله جل شانه باندې د خلکو شک راغی. نو ظاهره د نقصاني خبره ده. صحیح شوله که نه. او ما او تا ته نقصاني ښکاري نو بیا کافرانو ته خو هم نقصاني ښکاري. ټیک شوله که نه. د دې خبرې اسان جوابات دي. ګوره یو خو تاسو ته ما مثال بیان کړی و چې لکه یو سړی دی او بیمار دی. لکه ګوره بیمارۍ په دوه قسمه باندې دي. صحیح شوله که نه. یو جسماني بیماریانې دي، صحیح شوله، ظاهري بیماریانې دي، او یو باطني روحاني بیماریانې دي. صحیح شوله که نه. کومې ظاهري بیماریانې چې دي نو د هغې ډاکټر او حکیم علاج کوي. ټیک شوله. همدقه رنګې کومې چې روحاني بیماریانې دي د هغې علاج الله جل شانه پخپله کوي. صحیح شوله. د ډاکټر د علاج طریقه دا ده چې کله ډاکټر له لاړ شي نو هغه یو پیر له یو شان دوایي ولیکي، بیا هغه دوایي بدله کړي، بیا بل شان ته ولیکي، بیا بدله کړي. په دغه ځای کې په دې ډاکټر باندې څوک دا اعتراض نه کوي چې لکه دا ډاکټر نه پوهېږي که چا پې کړی دی. ډاکټر باندې څوک اعتراض نه کوي که نه چې ته دا دوایانې ولې بدلې را بدلې څه چل دی، مخکې د یو شان دوایي لیکلې اوس بل شان ته لیکي. خو تا ته پته ده په ذهن کې دا خبره پرته ده چې دا ډاکټر ډېر هوښیار دی. ما ته اول یو ډوز لیکلی اوس یې راته بل ولیکو، بیا راته هغه هم بدل کړو. صحیح شوله. ځکه زما په بدن کې تبدیلي راتله، هغه صحت مې برابرېدو. همدقه رنګې الله جل شانه د روحاني بیماریانو معالج دی او ډاکټر دی او حکیم دی. صحیح شوله که نه. د انسان چې کومې روحاني بیماریانې دي، صحیح شوله، د انسان نفس دی، زړه دی، دا یوې خبرې منلو ته تیار نه دی. نو دا د خبرې منلو ته تیارول په دې کې وخت لګي. صحیح شوله که نه. لکه یو انسان یوې خبرې منلو ته تیارول، د هغه زړه په یو خبره باندې مایله کول، د هغه دماغو ته یو خبره ورکوزول، په دې باندې وخت لګي. همدقه رنګې الله جل شانه هم دغه قاعده اپناو کړې وه. صحیح شوله. له اوله یو شانته احکامات را جاري کړل ځکه چې مسلمانان عادت وو. صحیح شوله. بیا وروسته مسلمانان عادت شوی دین اسلام سره نو بیا الله جل شانه حکم بدل کړو. ټیک شوله که نه. همدقه رنګې مونږ او تاسو که سوچ وکړو که نه نو په دې جمع کې مونږ پیړې کپړې اغوندو، ګرمې کپړې اغوندو ځکه یخني، او په اوړي کې مونږ بیا نرۍ کپړې اغوندو، کاټن هر چا اغوستي، نرۍ کپړې یې اغوستلي. د دقې وجې نه چې هلکه په جمع کې د بدن ته د ګرمۍ ضرورت و. صحیح شوله. نو مونږ پیړې کپړې اغوستلې، او په اوړي کې د بدن ته د یخنۍ ضرورت دی نو مونږ نرۍ کپړې اغوندو. نو دغلته خو ما او تا خو په خپل ځان باندې دا اعتراض نه کوو چې لکه دا کپړې ولې بدلې را بدلې، بېوقوفه خو نه یې. مونږ ځان ته بېوقوفه وایو، یا بل یو سړي ته بېوقوفه ویل دی چې لکه تا خو په جمع کې پیړې جامې اغوستلې او په اوړي کې نرۍ اغوندې. هغه باندې مونږ دا اعتراض نه دی کړی. په ډاکټر باندې مونږ دا اعتراض نه کوو چې لکه ته د دوایانې موایانې ولې بدلې را بدلې. صحیح شوله. همدقه رنګې د الله جل شانه یو قانون دی. د احکامات نه دي، احکامات د الله جل شانه چې کوم حکمونه را نازلېږي نو دا احکامات په دوه قسمه باندې دي. یو ته احکامات تکویني ویلی کېږي او یو ته احکامات تشریعي ویلی کېږي. تکویني مطلب دا دی چې د کن فیکون سره تعلق دی، چې الله جل شانه وته چې کن شا نو بس هغه شي فیکون. صحیح شوله که نه. په قرآن مجید کې راغلي دي چې کن فیکون. نو یو احکامات تکویني دي چې د هغې د کن فیکون سره تعلق دی، بل دی احکامات تشریعي یعنی د شریعت سره تعلق دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم دین راوړلی دا قرآن مجید د دې سره تعلق دی. صحیح شوله. نو د الله جل شانه په احکاماتو کې تبدیلي راځي، یعنی په تکویني احکاماتو کې. صحیح شوله که نه. هغه پکې داسې راځي. ګوره وته لکه یو سړی دی که نه، دی مالداره دی، ډېر زیات مالداره دی، ډېر زیات دولت دی ورسره. ټیک شوله که نه. او دا سړی بیا एकदम غریب شي، مال دولت ټول هلاک شي. صحیح شوله که نه. څه آفت پرې راشي بس د ده نه الله جل شانه هغه مال دولت ایسته واخلي. نو په دغه ځای کې څوک دا خبره کوي چې الله تا زه مالداره غریب کولم دي نو مالداره دي ولې کړم بیا. صحیح شوله. په دغه ځای کې خو څوک دا خبره نه کوي چې زه دې غریب کولم نو د مالدارۍ ته څه ضرورت و چې یاره مالداري دې راله راکړله. یا په دغه ځای کې یو سړی بیمار، یو سړی صحتمند دی. صحیح شوله. صحتمند د زندګي د برابر دی، ډېر وروسته بیمار شو. صحیح شوله. نو دی دا خبره خو نه کوي چې بیمارولم دي نو بیا دې ولې دا صحت راکاو، که دا خبره اوسه پورې چا کړې ده؟ نه یې ده کړې دا خبره څوک نه کوي. صحیح شوله که نه. ځکه دا د الله جل شانه تکویني احکامات دي چې الله جل شانه څه وخت کې کن وایي بس فیکون شي. ټیک شوله که نه. نو همدقه رنګې تشریعي احکامات دي، او چې څرنګې دغه یهودیان او کافران او عیسایان په دغه تکویني احکاماتو کې د تبدیلۍ او د نسخ قایل دي دغه مني، همدقه رنګې مسلمانان په تکویني احکاماتو کې هم او په تشریعي احکاماتو کې هم د شریعت په احکاماتو کې د تبدیلۍ او د نسخ قایل دي. صحیح شوله که نه. نو دغه پنډت چې کوم دی د هندوانو دا پنډت دیانند سرسوتی، نو ده ته اصل کې دا خبره کول پکار دي چې ګوره ته څنګه د تکویني احکاماتو قایل یې چې په هغه کې تبدیلي راتلی شي. ټیک شوله که نه. سړی غریب دی مالداره کېدی شي، مالداره دی غریب کېدی شي. صحیح شوله که نه. وړی دی جمع راتلی شي، جمع دی وړی راتلی شي، شپه ده ورځ راتلی شي، ځکه چې د الله جل شانه حکم دی په هغې کې تبدیلي راځي. همدقه رنګې د شریعت په احکاماتو کې هم تبدیلي راځي. نو بیا د دې ول نه قایل کېږي.
صحیح شوله که نه. نو څنګه چې د الله جل شانه په تکویني احکاماتو کې تبدیلي راتللی شي ممکنه ده، همدغه رنګې د تشریعي احکامات یعنی د شریعت چې کوم احکامات دي په هغې کې هم تبدیلي راتللی شي. دا ممکنه ده، دا څه د عقل نه لرې خبره نه ده چې یاره بس دا ټاکلې فیصله ده او په دې باندې او بس کار کېږي او د دې نه علاوه به بل یو فیصله نه راځي، بل یو حکم به نه راځي. نو داسې د عبث او بکواسات اعتراضات دغه هندوانو به کول قسمه قسم، او دا یوازې داسې نه ده چې په دې زمانه کې کوي. صحیح شوله که په مخکې زمانه کې په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې دغه اعتراضات شوي دي. صحیح شوله د الله جل شانه متعلقه او د دې قرآن مجید متعلقه، لکه بني اسرائیلو څنګه خطرناک اعتراضات وکړه په موسی علیه صلات وسلام باندې. بیا د کافرانو صحیح شوله او دغه یهودیانو چې کوم د پیغمبر علیه صلات وسلام په زمانه کې دوی په نبی علیه صلات وسلام باندې څنګه اعتراضات وکړه. لکه نبی علیه صلات وسلام ته یو ورځ ویل د کافرانو وایي ته موږ ته په مخه د الله کې او ته موږ ته را پرشتې کې او وحي کې او چې هلکه وحي راځي او پرشتې دي او الله دی او دا دی او ښکته دی او بره دی، نو وایي موږ به ستا سره هله دا خبره ومنو چې ته د الله جل شانه راول او زموږ دې مخې ته دقسې ودروه چې موږ یې وینو چې بس موږ به ووایو چې دا الله دی. صحیح لکه څنګه چې هلته اسرائیلو یعنې بني اسرائیلو دا مطالبه کړې وه د موسی علیه صلات وسلام نه چې ګورئ الله جل شانه موږ په خپلو سترګو باندې لیدلی نه د هغه خبرې مې نه اورېدلې، ګورئ موږ درسره خبرې منلو ته تیار نه یو. همدغه رنګې دا کافران راولګېدل او په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې دا اعتراض وکړو، وایي تر څو پورې چې الله جل شانه دې دغسې راوستی نه او موږ ته یې مخې ته ودرولی نه نو موږ یې درسره نه منو. او د هغه پرشتې چې کومې دي تر څو پورې دې هغه نه راوستي او داسې دې په قطار کې نه یې ودرولي. صحیح شوله که نه، موږ ایمان نه راوړو په تا باندې او په دې باندې بس نه کړه چې دغه پرشتې راشي او الله جل شانه وایي چې زه ستاسو رب یم او دغه پرشتې پې ګواهي وکړي چې واقعي دا زموږ رب دی، د هغې نه پس به ستا سره موږ دا خبره ومنو. نو دا قسم اعتراضات به یې کول. صحیح شوه. ما ننسخ من آیة او ننسها، الله جل شانه فرمایي هغه چې موږ یې منسوخ کو من آیة د آیاتونو نه او ننسها او یا یې موږ میټاو کو یا یې هیر کو نأتي بخیر منها، نو بیا موږ راوړو د دغې نه بهتر، یعنی دا کم احکامات چې موږ میټاو کو یا موږ منسوخ کو نو د دغې نه بهتر موږ راوړو چې په هغې کې د مسلمانانو دپاره ډېره زیاته فایده او مثلها او یا د دغې په شانته احکامات موږ راوړو. صحیح شوله که نه، موږ چې دا بدلول وایي کوو نو په دې کې زموږ صرف یو مقصد دی چې مسلمانانو ته اسانتیا پیدا شي. صحیح شوله، ځکه دین اسلام خو دا ډېر زیات سهل ډېر زیات اسان دین دی چې مسلمانانو ته په څه کې فایده یي هغه احکامات الله جل شانه را نازل کړي دي. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، آیا تا ته پته نشته دی چې بېشکه الله جل شانه په هر یو څیز باندې قادر دی. نو په دې قادر باندې هم دا خلک ډېر زیات اعتراضات کوي. صحیح شوله که نه، خو به هر حال ډېرې خبرې نه تاسو زده کوئ او نه بیا زه کومه، ځکه چې ټولې خبرې زده کوئ نو بیا قصه ورانه شو چې هره خبره تاسو زده کړه. صحیح نه، او هره خبره زده کېږي هم نه، ګران کار دی. په هر حال چې سم په ذهن کې کیني هغه یادوئ ښه. اوس نن سبا دور د دې خبرو دی. صحیح شوله که نه، لکه دین اسلام ته خطره ده د هر طرف نه، نو دا قسم اعتراضات زده کول ضروري دي، د دې جوابات زده کول ضروري دي. ستا ذهن که خلک ګډوډ کوي که نه نو په دې طریقه باندې بیا ګډوډ کوي. صحیح شوله، نو چې د هغې زما او ستا سره بیا کم از کم جواب خو